صدا صاحب ډېره مهرباني نن د ادبي دوستانو مرکه مردان په دې غیر معمولي اجلاس کې د تکل په حواله باندې یو ملګري بحث کوي. مله دعوت راکړې ده نو کورم ودان تورېږه یو منټ د تکل په هکله باندې بحث به ډېر ګنجلک ځکه نه چې یو خو دا صنف چې دی نو بیخي ډېر زوړ هم نه دی، اگر چې نوی هم نه دی خو ډېر زوړ هم نه دی. او څنګه چې پښتو ادب د نورو ادبونو په شان د نورو ادبیاتو په شان ځان له خپل یو حیثیت یا خپل مقام لري او خپل اصناف لري، نو دغسې تکل یې هم د یو صنف په حیثیت باندې قبول کړی دی او کار پکې هم شوی دی. مختلفو خلکو مختلفو مشرانو کار پکې کړی دی، اوس هم پکې کېږي. اصل کې ادب څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا د انساني احساساتو او جذباتو د داخلي انساني احساساتو او جذباتو د اظهار هغه پیرایه ده چې د بهر د ښکلا په موجودګۍ کې بهر ماحول کې اظهار ومومي نو ادب شي. یعنې دا خبره به زه لږ اسانه کړم، هغه انساني جذبات او احساسات چې د هغه دننه وي او هغه د ښکلا په موجودګۍ کې د اظهار پیرایې ته راشي نو دا ادب شي. او په دغه ادب کې بیا مختلف طریقو باندې په مختلفو حوالو باندې اظهار کېږي. نو د دغه اظهار دپاره مختلف اصناف دي او په دغه صنفونو کې یو تکل هم دی. اوس تکل دوه خبرې دي، تکل داسې څیز او د تکل لیکلو ضرورت ولې محسوس شو. نو که موږ دا ووایو چې تکل مضمون دی او څنګه چې په دانشوران متفق دي چې بې قاعده مضمون دی، نو دا غلطه نه ده. خو ضرورت یې ولې محسوس شو؟ نو د دې په شا به موږ انساني ضرورتونو طرف ته ځو. انساني حالات د انسان د خیالاتو پیداوار دي، حالات د انسان د خیالاتو پیداوار دي او د دې دواړو په منځ کې بیا انساني ضرورتونه او اوزار شامل دي. یعنې انسان د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د زمانې مطابق د اوزارو نه مدد اخلي، سهاره یې اخلي او د هغې په نتیجه کې بیا حالات پیدا کېږي او همدغه حالات چې دي نو د اظهار مختلفې ذرایع په کار راوړي یا ورته ضرورت لري. نو کله چې ساینس په وجود کې راځي یا غځونې کوي نو ورسره انساني ژوند هم اړخ بدلوي، ضرورتونه هم بدلیږي او ورسره اوزار هم هغسې په استعمال کې راځي. نو که موږ یې اسانه کړو او دا ووایو چې یاره انسان سره د وخت د کمي احساس وشو نو ده د خپل داخلي جذباتو د اظهار دپاره نورې لارې هم پیدا کړي او د دغه لارو دپاره چې موږ بیا د تکل تاریخ ته ځو او د انګریزي ادب حواله راوړو او فرانسیس بیکن ته رسو نو دا سړی عام سړی نه، عام په دې حواله نه، یو خو دی ساینسدان، دویم دی وکیل و د خپل وخت مصروف ترین وکیل، بل دا ده چې د ده خاندان یا خاص کر د ده تره چې و هغه په شاهي محل کې ملازم و، نو د دې دغه یو مصروفیت هم خانداني تورو. نو د دغه وخت د کمی په تناظر کې د خپلو لیکونو له یو داسې لاره وکته چې مختصره وي او ورسره په لږو ټکو کې ډېرې زیاتې خبرې هم وشي. نو ده د تکل هغه وخت کې ورته د تکل نه دی ویلی. یو خو د تکل په هکله یو بله خبره واضحه کړمه، بیا دې خبرې نه راځم چې زموږ په مشرقي ادب کې چې کوم څیزونه د نورو ځایونو نه راغلي نو اکثر هغې خپل نومونه هماغه ساتلي. ما ته وایي تکل داسې یو څیز دی
چې دې تقریبا په مختلفو ژبو کې خپل خپل نوم غوره کړی دی ځان له. لکه موږ سره په ګاونډۍ ژبه اردو کې دې ته انشائیه ویل کېږي او په انګریزۍ کې دې ته دوه نومونه ویل کېږي، لایټ ایسے او انفارمل ایسے، دا دې ته ویل کېږي. نو دلته دا د دې یو ځانګړتیا کېدی شي چې هر ځای کې دې خپل یو نوم ځان له غوره کړی دی یا اخیستی دی. بیرته هم د لومبنۍ چې کوم د انګریزۍ ژبې تکلنګار دی هغه درې مجموعې شایع کړي دي په دې کې. دغه زمانه ده 1612 د دې نه پس چې دا بیخي داسې د 19مه عیسوي پیړۍ د ساینس او ټکنالوژۍ د ابتدا زمانه ده چې په نوي شکل کې را څرګندېده. نو او دې سره سیاسي بدلونونه هم په ټوله دنیا کې راغلل. ادب چونکې کل سیاست د دې جز دی، نو دا خبره هم د باز نه خارجه نه ده چې سیاسي حالات به هم په دې دواړه په یو بل باندې اثر انداز کېږي. یعنې په ادب به سیاست اثر انداز کېږي او ادب به په سیاست اثر انداز کېږي. نو د ټکنالوژۍ سره یا موږ چې اسانه پایه چې په وجود کې راځي وي، نو دې سره هغه قوتونه چې د هغې په لاس کې دغه پایه ده، دغه ترقي ده، دغه ټکنالوژي ده، هغې د خام مال لپاره نوې منډۍ پیدا کول او هغې خورېدل. او هندوستان او زمونږ دا سیمې افغانستان او په تیره مشرقي طرف دا غونډ بیلټ دا هم په دغه تناظر کې د مختلفو قوتونو د لاس ته لاندې راغلی دی او دغه خلکو ځان سره د نورو څیزونو سره نوې ادبیات هم راوړي دي. نو ظاهره خبره ده چې د دغې نه موږ به اثر اخیسته. خو بیا پښتو کې چې ادب کله پښتو ادب ته چې کله تکل را رسي، نو دلته کې زمون خیال دا دی چې دا د انګریزۍ نه د اردو په لار باندې پښتو ته راغلی دی. د اردودانو دې سره دا اتفاق نه کوي اردو طبقه. د هغې خیال دا دی چې په 1414 کې 1412 کې چې کوم ادبیات په اول وار باندې مضامین اردو ته راتلل، نو په هغې کې د تکل سره موجود دا د هغې خبره ده. حقیقت یې څه دی په دې باندې وروستو دانشورانو بیا بحث کړی دی، چا ورسره اتفاق کړی دی، چا ورسره اختلاف کړی دی. خو بیا هم چې کوم څیزونه پښتو ته راغلي دي نو په هغې کې تکل راغلی دی چې نوم یې پښتنو یا د ضرورت تر مخه تکل ایښی دی او تکل د دې نه مخکې په بل څه دپاره نه دی استعمال شوی. د معنی په اعتبار باندې تکل موږ هڅې ته یا کوشش ته وایو، خو د صنف دپاره دا نوم د ولسي جرګې مشرانو غوره کړی دی او په هغې باندې موږ اتفاق کړی دی، موږ ورسره منلې ده. نو ادب کې دا صنف چې دی دا لیکل اسان هم دي او ګران هم. خو زما خپل فکر دا دی، ما چې په دې هکله باندې څومره لوستي دي، مطالعه مې کړې ده، هغه دا ده چې تکل لیکل انتهایي ګران کار. هغې وجه دا ده چې د تکل لیکونکی به د ډېرو خبرو نه خبرې، دی به باخبره سړي، دی به لوستی سړي او دی به په ډېرو مختصرو لفظونو کې غټ غټ واقعات راخلي او دغه اطلاق بیا په لوستونکي باندې په قاري باندې هم دی چې دا قاري به هم دغه سوچ سړي چې دی په دغه د لږ لږ واقعاتو نه ډېره اندازه لګوي، ډېر څه به دی راوباسي. که داسې نه وه نو دی به بیا د تکل د لوستو نه خوند وانه اخیستی شي. د تکل لیکلو دپاره کومه خاص قاعده نشته، تر اوسه پورې په دې باندې داسې څوک متفق نه دي. البته دا یو غیر بې ربطه مضموني او دغه بې ربطۍ کې به یو خصوصي ربط دی. بس دا یوه قاعده ده چې داسې بې ربطه مضمون چې په دغه بې ربطۍ کې یو خصوصي ربط لري دا تکل.
دا تکل به څنګه چې د شروع دپاره کومه اصول نه دي ټاکلې شوي دغسې به دی د عدم تکمیل ښکاره مې دی به په داسې نقطه نه ودرېږي چې به هغې کې کنکلوژن یا نتیجه ورکړې شي. نو دا مضمون به تکلي او په دې کې تازګي دا یو بنیادي عنصر دی چې تازګي به پکې څنګه چې موضوع تازه دغسې به د هغې د اظهار پیرایه یا د هغې د اظهار الفاظ دا به انتهایی تازه او تازه تر وي او دا تازګي بیا د دې نه مړاوي کېږي دا د تاریخ او د ادب برخه شي او ادب چې دی نو دا په تاریخونو کې بهترین تاریخ دی. ادب یو داسې تاریخ دی چې دا هیڅکله هم په یو دور کې هم دروغجن نه ثابتېږي او بیا دا د قامونو د ثقافتي تاریخ په اعتبار باندې هم قابل قبول دي. تاسو وګورئ د هر قام ادبیات چې دي دا د هغه د تیر ژوند ځواک بالکل یو مجسم شکل دی په لفظونو کې یو تصویر کشي شوې ده د هغه د ژوند. نو په دې حواله باندې تکل چې دی نو دا قابل قبول دی او په دې کې د کار کولو زیاته مواقع میسر کېږي هم او بل دا ده چې دا په لوستونکي هم نه بوج کېږي او لیکونکي هم په یو نشست کې چې کښېني نو لیکلی شي. نو په دې وجه باندې نور مضامین چې هغه سنجیده مضامین یو خو هغه مطالعه ډېره غواړي ورسره د حوالو په چې کوم د هغې خپل د تحقیق طریقه کار دی نو هغه هم یو ستړی عمل دی اگر چې د هغې خپل ضرورتونه دي. خو تکل بیا داسې یو صنف دی چې په دې کې ډېر په اسانه باندې ډېر په کلاره باندې په یو وخت کې یو لیکونکي خپله مطبوعه ډېر په اسانه باندې بل ته رسولی شي او دا هم د هغه دور چې کله دا په وجود کې راځي او د دې ضرورت محسوسېږي هغه تقاضا په نظر کې نیولې شوې وه چې انسانان به په داسې یو وخت کې چې د سره به وخت کمی دی به ډېر څه نه په لیکلی شي نه به لوستلی شي. نو داسې یو صنف ته ضرورت و هغې له وده ورکړې شوه او هغه تر دې راورسېده. نو دغه کوم ګمان چې د دې صنف دپاره شوی و چېرې دا به داسې به یو وخت راځي چې انسانانو سره به وخت کمیږي او مکسې وشو. اوس څوک اوږده لوست نشي کولی او پښتانه خو بیا په دې هکله باندې هسې هم د لوست ډېر مړني نه وو. وختي ما یو خبر د یو ملګري په حواله واورېده چې هغه هر کتاب لوستی دی خو که څوک یې حواله ورکړي. نو داسې ده چې موږ هسې هم د کتاب نه لري بیا چې سوشل میډیا راغلی ده نو دې نور هم کاروان کړی دی. نو د لنډو مختصرو لیکونکو او د داسې لایټ اسای چې دې ته ویلې کېږي د دې اهمیت نور هم سیوا کېږي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې فیض صاحب هم موجود دی په دې هکله به نور باز دي ته پرېږدم دي به خبرې کوي نور ملګري به کوي نو ستاسو کور ودان. ډېره مننه کامل صاحب ملګرو کامل صاحب خپل معلومات ټکل په موضوع باندې بسم الله په تکل هو چې څونه بنیادی خبرې وي یا تاریخي خبرې وي هغه په مختصرو ټکو کې کامل بیان کړي. کېدای شي چې خبرې کوم د دغه خبرو تکرار به هم پکې راځي خو تر کومې چې زما مطالعه ده نو د فرانسیس بیکن نوم واخیست چې په عالمي ادب کې د تکل ابتدا د فرانسیس بیکن نه شوې ده خو حالان کې د تکل ابتدا د مونټین نه شوې. مونټین چې کوم دی د فرانسیسي ژبې لیکوال او هغه د دې فرانسیس بیکن نه لږ مخکې تېر شوي په 14مه عیسوي صدۍ کې هغه داسې مختصر لیکونه کړي دي چې هغه د افسانې په زمره کې نه راځي. لکه هغې دپاره هغه وخت کې ذهن کې څه نه و چې یاره لکه دې له زه څه نوم کېږدم هغه بس یو تجربه کړې ده. د هغې نه مخکې چې څومره نثر موجود و نو هغه ټول نثر په افسانه د فکشن په شکل کې یا ډرامې وي چونکې زوړ صنف چې دی د ادب هغه چې په نظم کې هم دی او په نثر کې دواړو کې هغه ډرامه دی. نو ډرامې نه پس بیا لکه نور افسانه او ناول او دغه څیزونه راووتل خو د نثر تعلق چې ونه د کیسې سره
مونټین دا تجربه وکړه چې زه داسې یو نثر مونږ ولیکو چې هغه په هغې کې کیسه نه وي. نو چې کیسه پکې نه وي نو ظاهره خبره ده چې لیکونکي به څه لیکي، موضوع به د څه وي او د فارمیټ به څه د فارم به څه هیئت به څه. هغه وخت کې چې هغه کوم لیکونه کړي دي نو هغه مختصر هم دي. زما خیال چې د هغې نه مختصر تکلونه د تکل په تاریخ کې چا نه دي لیکلي. دویم دا دی چې هغې کې هغه خپل تجربات بیان کړي چې ژوند په باره کې ژوند ته هغه په کوم نظر کتلي دي، د ژوند مختلف اړخونو ته هغه په کوم نظر کتلي او چې کوم ذاتي یو تاثر د هغه جوړ شوی دی یا یو تجربه د هغه شوې ده د هغې بیان یې کړی او د هغې نه بیا د تکل دا بنیادي تعریف راوتی دی چې تکل انکشاف ذات دی. په تکل کې به لیکونکي چې دی به د خپل ذات انکشاف کوي. د خپل ذات د انکشاف مطلب دا دی چې انسان خو د خارج نه بیل نه دی، د ده چې په ذهن کې څومره مواد هم دي نو دا د خارج نه راځي. د انسان حسي تجربې چې دي دا د معلوماتو لومبنۍ ذریعه ده چې دی د حسي تجربو په لاره باندې یا د حسیاتو په لاره باندې دی د خارج نه مختلف تاثرات اخلي. هغه تاثرات بیا دی واپس چې په کوم شکل کې هغه کوي نو د هغې نه د ادب مختلف اصناف راوځي او په دغه اصنافو کې یو صنف چې کوم دی نو هغه تکل. تکل لومبنۍ بنیادي تعریف چې دی هغه دا دی چې دی کې به انکشاف ذات وي. خو بیا څنګه چې کامل ذکر وکړو چې فرانسیس بیکن هم تکلونه لیکلي دي، ورپسې دویم سړی چې دا فرانسیس بیکن دی. نو د فرانسیس بیکن په تکلونو کې بیا په هغې او په دې انکشاف ذات کې به چې دی په دې کې به دلایل ني، دې کې به صرف د لیکونکي د خپل نقطه نظر یا د خپل تاثر چې کوم هغه بیانوي د هغې اظهار وي. پکې په دې کې به دلایل ني، په دې کې به حوالې ني، په دې کې به چې کوم دی د نورو خلکو په علم باندې یا په تجربو باندې د هغې نه به سهارا هغه سهارا به نه اخلي. خو بیا د فرانسیس بیکن چې کوم دی نو فرانسیس بیکن څنګه چې دوی وایي چې دا هغه ساینسدان و ورسره هغه فلسفي هم و. نو د هغه تکلونو کې بیا فلسفیانه مباحث راغلل او فلسفه چې کوم دی نو هغه یو خبر هم بغیر د دلیل نه کوي. دلیل وړاندې کوي، چې کله دلیل وړاندې کوي نو هغې کې بیا معقولات راشي، عقل راشي، عقلي دلایل راشي، نو هلته بیا هغه خپل ذاتي تاثر چې کوم دی نو هغه منځه ځي. بیا وروسته خو دا په تکل کې بیا نور ډېرې خبرې راغلې چې په دې کې به تکل کې به څه د تکل عناصر څه دي، هغه کم اجزا دي، اجزای ترکیبي دي چې د هغې نه د تکل وجود جوړیږي. صرف انکشاف ذات نه علاوه لکه د دې به هیئت سي نو د هغې هیئت چې دی نو هغه متعین نه دی تر اوسه پورې. د تکل هیئت چې دی دا نه دی متعین، خو د تکل څه خصوصیات متعین شوي دي چې تکل کې به د انکشاف ذات نه علاوه د دې انداز چې دی دا به شګفتۍ. شګفته دې ته وایي چې دا نه سړی خندی او نه سړی چې کوم دی خپی، بلکې د انسان په د یو روحاني غونته تسکین یا خوشحالي چې کوم دی هغه محسوس شي. او شګفتګي دې ته وایي چې د ده په مخ باندې د هغې تاثر ښکاره شي خو هغه ونه خاندي. دغه د خندا او د سنجیدګۍ په منځ کې یو کیفیت چې کوم دی دغې ته شګفتګي وایي او دا د تکل لپاره بنیادي شرط وګرځولی شي. بل بیا د تکل یو بل خصوصیت چې کوم دی هغه بیان کړی شي چې دا به لوز سیل یا مایند دي. په دې کې به د لیکونکي په یو ربط کې نه روان چې دی به په یو موضوع باندې خبره کوي او د هغې سره به د هغې د موضوع د محور نه به بهر نه وځي. دا لوز سیل یا مایند ورته په دې وایي چې دی به د موضوع نه بهر وځي خو بیا به د خپلې موضوع طرف ته راځي. د دغې نه بیا زمونږ لکه عالمي ادب کې هم په زموږ په اردو پښتو کې بیا دی کې یو بل عنصر شامل شي چې هغې ته وایي ګریز. ګریز دا دی چې دی به د موضوع نه یو طرف ته ځي خو بیا به واپس خپلې موضوع ته راګرځي. او دغه ګریز داسې یو جز دی د تکل چې دی د تکل هغه کینوس چې دی هغه ډېر وسیع کړ. مطلب دا دی چې ته په یو موضوع لیکل کې د هغه موضوع نه ته یو خوا بل خوا ګریز کې نو په دغه ګریز کې ته نورې ډېرې خبرې هم کولی شي. او په دغه وجه باندې د تکل د موضوع کینوس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات وسیع شو.
او په هغې کې بیا قسم تجربې وشوې. خو تکل چې تر اوسه پورې څونه نمونې موجودې دي نو په هغې کې د شګوفته تکلونه هم شته، پای کې د طنز و مزاح نه ډک تکلونه هم شته، په هغې کې چې کوم دی سنجیده تکلونه هم شته، په هغې کې معلوماتي تکلونه هم شته چې په هغې کې معلومات وړاندې کېږي. زموږ په پښتو کې هم ډېر تکلونه شته چې په هغې کې د یو موضوع په باره کې مختلف معلومات وړاندې شوي. په هغې کې چې کوم دی نو ډېره سړی پکې په بړق بړق خاندي او داسې هم وي چې په هغې کې هغه شګوفتګي. نو دا د تکل چې دی نو د هغې هغه خصوصیات دي چې په کوم لیک کې دا خصوصیات راشي نو هغه به تکلي. په تکل کې به هر څه وي خو کیسه به نه وي پکې. که مربوطه کیسه پکې راغله نو بیا به تکل د تکل نه وځي افسانې ته وځي. څه ناڅه که لطیفې پکې بیانېږي یا څه واقعات پکې بیانېږي خو هغه به یو بل سره مربوط نه وي. که مربوط کېږي نو هغه به بیا د افسانې چوکاټ ته ورننوځي. نو په دغه وجه باندې تکل چې دی دا غیر قصصي نثر دی. بیا د نثر کې چې کوم دی نو بیا دوه قسمه نثر وي چې یو ته تاثراتي نثر وایي او بل ته معلوماتي نثر وایي. معلوماتي نثر هغه چې په هغې کې سړی انفارم دغه ورکوي، انفارمیشنز ورکوي، معلومات ورکوي، نو هغې ته معلوماتي نثر. او یو تاثراتي نثر چې په هغې کې تاثرات بیانېږي. تاثرات دا دي چې انسان د بهر نه کومه خبره محسوسوي او د هغې په باره کې دې کوم رد عمل ښکاره کوي نو دغې ته تاثر وایي. دغه تاثراتي ادب کې بیا تکل راځي. په پښتو کې د تکل ابتدا څنګه چې دوی وې د اولسي ادبي جرګې نه کېږي، خو د دې نه لږ مخکې چې په کله دویم جنګ عظیم شروع شو نو په دویم جنګ عظیم کې د دغه نه د دلی نه به یو رساله وته په اردو کې به هغه آج کل په نوم باندې وته، په پښتو کې به د نن پرون په نوم باندې. نن پرون د مولانا عبدالقادر د هغې ایډیټر او په هغې کې به د هغه وخت د پښتو د لیکونکو د حمزه صاحب او د سید رسول رسا او د سمندر خان سمندر او د دې فضل حق شیره د دې کلامونه او نثر چې کوم دی په هغې کې به چاپ کېده. په هغې کې مولانا عبدالقادر څه داسې مضامین لیکلي دي چې په هغې کې د تکل خصوصیات چې دي نو هغه په هغې کې څرګند دي. داسې څرګند دي لکه څنګه چې د سر سید احمد خان په مضامینو کې د تکل خصوصیات څرګند دي خو هغه پوره تکلونه د اردو نه قادان نه ګڼي خو هغه د تکل په هغه ابتدایي نمونو کې راځي. دغه شانتې د مولانا عبدالقادر مختلف تکلونه دي یا مختلف لیکونه دي چې په هغې کې دا د اولسي ادبي جرګې نه د تکل دا خبره لږه مخکې وځي. خو باقاعده چې دې ته د یو صنف په شکل کې یا دې له باقاعده یو نوم ورکول چې کوم دي نو دا د اولسي ادبي جرګې کارنامه ده چې په هغې کې بنیادي طور دوه کردارونه د ذکر وړ دي چې یو دوست محمد خان کامل مومند او یو قلندر مومند. دا خبره سپینه شوې نه ده. قلندر صاحب به دا وي چې د تکل نوم ما تجویز کړی و او نور ملګرو یې تایید وکړو بشمول کامل صاحب. چونکې دا کامل صاحب د مرګ نه پس خبره ده. د اولسي ادبي جرګې چې کوم رودادونه په ریکارډ موجود دي نو په هغې کې دا خبره نشته چې دا تکل چا وضع کړی دی، دا نوم چا پیش کړی دی، تجویز او تایید یې چا کړی دی. نو بهرحال دغه خبره په دغه ځای کې تحقیق طلب ده خو بنیادي طور دا د اولسي ادبي جرګې ایجاد دی. د تکل معنی ده کوشش کول، هڅه کول. بیا وروسته قلندر صاحب چې څنګه هڅه ټکي ته څنګه خیال شو چې دا هڅه چې دی دا د اسې سره ډېر لفظي او صوتي مماثلت لري. بیا د اسې چې کوم دی نو اسې په هکله دا ویلی شي چې دا د عربۍ د اسای چې کوم دی د هغې فرانسیسي شکل دی چې څه ته اسای د اسای مانند کوشش او د په فرانس کې چې دا اسې ټکي دغه شوی دی نو فرانس د عربو نو آبادیات پاتې شوي دي. نو په دغه وجه باندې په فرانسیسي ژبه اوس همدا چې په فرانسیسي ژبه د عربۍ ژبې ډېر اثرات دي. نو هغوی دا وایي چې دا فرانسیسي د عربو نه اخیستی دی دا ټکي اسای او زموږ د پښتو دا یو ښه دغه دی چې زموږ هڅه ټکي چې دی نو دا د اسې سره ډېر صوتي مماثلت لري. خو بیا قلندر صاحب چې تکل دونه مشهور شوی او دومره عام شو چې بیا هڅه چې دی نو هغې بیا لکه خپل ځای نشي نیوی. نو په دغه وجه باندې تکل
صنف چې کوم دی هغه دغه شو. بیا قلندر صاحب یو بل دغه کړی چې هغه تکلنګار دپاره تکونکې اصطلاح چې ده نو د هغه تجویز کړی و چې د تکونکي وایي. دا خبره ما څو ځای کړې ده چې د تکل نه تکونکي ټکي دغه چې د ګرامر په رو سره دا غلط دی. تکل نه تکونکي ټکي چې دی نو دا نه جوړېږي ځکه چې تکل مصدر نه دی، تکل اسم دی او د اسم نه چې کوم دی نو بیا اسم جامد دی. اسم جامد نه بیا نور ټکي نه جوړېږي. نو تکل دپاره تکونکي ټکي چې کوم دی تکل نګار دپاره دا په ګرامر په لحاظ باندې غلط دی. دې دپاره بس ښه ټکي چې کوم دی تکل نګار دی یا تکل لیکونکی دی. نو دغه معلومات دي. صحیح جی صدر صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه چې میشل ډي مونټین چې کوم دی د تکل باندې دی او هغې چې کوم تکلونه لیکلي وو نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی په انګریزي ادب کې لکه مونټین خو د فرانسیسي ادب لیکونکی و او بیا په د بیکن ته خبره راغله نو بیکن چې کوم دی هغه د انګریزي ادب خو دا ذکر پکې ونه شو چې د هغه نه مخکې د بیکن نه مخکې هم چې کوم دی دا ایسے چې کوم دی څنګه انګریزي ادب ته داسې ډایرک راغله د دې چې کومې ترجمې وې د هغې ذکر ونه شو چې د مونټین د ترجمې چا وکړي او کله وشولې یا دغه د مونټین حوالې سره دا هم ذکر ونه شو چې د دې د تکلونو کوم کتابونه چاپ د دې چې کوم ذاتي لیکونه نو هغه د هغې سره حساب و لکه د هغه کتابونو څه نومونه و یا بیا د هغې د هغه نه پس چې کوم دی د هغه ترجمې وکړي جان پلوریو نو هغه د هغې ذکر هم ونه شو. بله خبره دا وشوه چې د کامل صاحب کوم خبرې وکړي نو ډېر زیات مختصر په دې دغه باندې ډېر زیات مطلب ډېرې خبرې چې کوم دی هغه یا خو بدوي د وخت د کمي په وجه دغه پرېښودي یا به شعوري طور باندې پرېښودي خو ډېر مختصر ما خو ویل کامل صاحب په دې باندې ډېرې تفصیلي او جامع خبرې کوي. یو خو دا چې د تکل په کم لوازماتو نو په هغې هم هغه شانتې تفصیلي خبرې ونه شوې چې څنګه په کار وي لکه چې د تکل موږ ته بله خبره پکې دا وشوله چې کامل صاحب پکې یو دا خبره وکړه چې تکل چې کوم دی دا موږ ته د اردو ادب نه چونکې موږ چې کوم لوستي دي څومره پورې موږ لوستي نو موږ وایو چې تکل موږ د اردو ادب نه مخکې چې کوم دی هغه پښتو ادب کې متعارف شوی دی او د اردو ادب چې کوم زیاتره لیکونکي وزیر آغا شو یا نور چې کوم لیکونکي نو هغې زیاتره موږ سره خو تکل په دې دغه باندې چې کوم دی دومره اختلاف نو هغې خو زیاتره ډېر وخت په دې باندې اختلاف و چې په مضمون او په انشائیه کې د هغې فرق وضاحت نشو کولی زیات وخت په دغې کړکېچ کې بیا چې کوم دی موږ د اردو ادب نه مخکې چې کوم دی دا د تکل دغه کړی دی متعارف کړی دی او لیکلی هم دی او بیا ولسي ادبي جرګې او بیا د هغې حوالې سره چې کوم د تکل تاریخ دی چې موږ وګورو نو هغې کې بیا وایي چې د قلندر صاحب او د کامل صاحب د هغې بیا وضاحتونه شوي دي خو تفصیلي ما مشران نه دا دغه وویل چې مشران به په دې باندې ډېرې تفصیلي خبرې وکړي خو مشرانو ته ډېر سرسري معلومات او هغه سرسري خبرې وکړي ما ویل چې لکه مثال په طور اوس د بیکن خبره هغې په هغې کو سرسري راتېر شوي خو بیا چې موږ سره کم د مشهور تکل لیکونکي څوک دي د هغې ذکر ونه شو. بیا د تکل چې کم یو ښه تکل لیکونکي له په کار څه دي چې هغه به کمې خبرو خیال ساتي لکه پیسې خبرې وکړي خو هغه هم ډېرې مختصر وي او ډېرې هغه لکه کامل صاحب له پکار و چې په دې باندې ښه تفصیلي بحث شوی او د دغې نه علاوه چې موږ سره د تکل چې کوم دغه دي د هیات د تکل خپل چې کوم هیات خو نشته دی خو لکه پکار داسې وه دوی له چې دوی د دغې هیات حوالې سره د تکل د سټایل حوالې سره چې تکل به کوم څنګه موږ لیکو لکه موږ ابتدایي دا کوم ملګري چې ناست دا ټول د زده کړې لپاره دلته ناست په دې له پکار چې دغې حوالې سره ډېر په سنجیدګۍ سره دا لیکچر یا دا په دې موضوع باندې خبرو کولو هغه کړی زه زیاتې خبرې په دې باندې ځکه چې مشران ناست دي موږ نه خبرې هم خطا کېږي دوی په مخ کې خو پکار داسې وه چې د دغه تاریخ د مونټین چې کوم دی بیا مونټین څوک دی چې د تکل بنیاد کېښودو بیا دغې نه علاوه چې کوم دی بیکن ترجمې دغه جان پلوریو ترجمې وکړلې نو دغې کله وکړلې بیا د جان پلوریو نه پس چې کوم دی دغه انګریزي ادب ته دغه راغلی نو بیا د جان پلوریو نه بعد هم نورې ترجمې شوي دي د دې مونټین د تکلونو
هغه نورو کسانو کړي بیا دغه شانتي بیا وروستو چې کوم دی ډېر وروستو لکه مونتین نه په 1603 کې چې کوم دی جان لوري او دا ترجمې کړي بیا په 1646 سرخوشا کې چې کوم دی دا فرانسیس بیکن چې کوم دی خپل تبعات تکلونه چې کوم دی هغه بیا لیکلي دي او دغه نه بعد بیا په انګریزي ادب کې تکل متعارف شوی دی چې تکل څه ته وایي او د تکل څه لوازمات دي د تکل پیژنګلو سره تکل به موږ پیژنو څنګه په هغې باندې بیا هغوی مختلف خبرې کړي دي او مختلف وضاحتونه د هغې شوي دي نو دغه خبرې صدر صاحب د سوالونو کې اعتراضات هم شاملو جی جی نو زموږ په جواب کې به اعتراضات نه وي البته د فرانس په حواله چې د تکل کومه خبره کیږي انګریزي ادب اوس هم مونتین چې دی د تکل بانی نه ګڼي د انګریز نقادان اوس هم هغې سره اختلاف لري بلکې هغه کټ مټ هغه ساده مضامین یا فکشن ګڼي د هغه لیکونه پاتې شوه د تکل د ابتدا خبره نو موږ به دې کې بیا لږ مخکې ځو یو خو دا خبرې وضاحت وکړمه چې که دلته پې مختصر بحث وشو نو بحث ای د دې دپاره چې ملګري پکې سوال لوچت کړي یا بحث کې برخه واخلي زما چې د تکل کوم کتاب دی ته تکل په هغې کې ما د هغې په سر کې یو مضمون لیکلی دی تفصیلي نو په هغې کې کومه خبره زما په اړوند داسې نه ده پاتې ځکه چې ما د اردو د کتابونو نه د استفادې په طور هغه مضمون لیکلی دی دا نچوړ دی د اردو د دانشورانو د فرانس د تکل په حواله چې کومه خبره کېږي نو کله چې عربانو د یوناني ژبې نه مضامین ترجمه کول په ډېر مقدار کې نو په هغې کې ځینې عربي لیکوالان داسې وو چې هغوی د هغې خلاصې په مختصر او په شګفته انداز کې لیکلي دي او بیا دغه څیزونه دوو ژبو ته په اول وار په ډېر مقدار کې ترجمه شوي دي یو فرانسوي ته او بل انګریزي ته په انګریزي کې دغه ترجمې کمې وې بیا د فرانسې نه دغه څیزونه ترجمه شوي دي انګریزي ته د انګریزي ژبې د ابتدایي د ترقۍ دور چې دی نو هغه ډېر بدرنګ دی څنګه چې زمونږ د پښتنو نه ګیله ده چې دوی د پښتو طرف ته توجه نشته دغه کار په ډارک ایج کې هغې سره هم روانو هغې پکې بیا د فحاشۍ د فحش ادب لاره ونیوله نو ځکه د هغې هغه ادب چې دی هغه خلکو ته ورسېدو انګریزي ژبه یو خاص مقام ته ورسوله چې وروستو د ترقي یافته علومو ژبه وګرځېده نو دغه مونتین چې دی اوس هم انګریزي ادب د انګریزي ادب خلک چې دی نو نه ګڼي بیا دې کې چې کومې ترجمې شوي دي په هغه ترجمو کې هم بیا داسې شوي دي چې هغې کې تخریب ډېر شوی دی هغې کې لاسوهنه شوې ده نو دا ځان له یو باس دی پاتې شوه د تکل د لیکلو خبره یا د دې د لوازماتو خبره نو په لوازماتو یې سیر حاصل باسه شو چونکې دا داسې صنف دی چې په دې کې پیچیدګي نشته د دې لیکوال چې دی هغه به خبرلوس سړي او د دې لوستونکي به هم خبرلوس سړي د هغې د شروع کولو دپاره به څه موجوده داسې سنجیده نقطه نه وي چې د هغې نه به روان کړي په هغې کې به ربط نه وي په دغه بې ربطۍ کې به یو ربطي لکه ما مخکې دلته یو خبره کړې وه د چا په حواله باندې چې څنګه د ریسلنګ دپاره قواعد نشته خو بس سړی به وښي او راپرځی خو یو اصول شته چې دا به د دې اکاړې نه بار ني که دا باري نو بیا دغه لوبه کې نه راځي دا به په دې اکاړه کې دننه کېږي نو لوازمات دغه دي پاتې شوه دا د شګفتګۍ د طنز و مزاح خبره نو بیا په دې دواړو کې ډېر باریک فرق دی په طنز و مزاح په دې مضمون کې چې طنز و مزاح پکې شامل دي او په هغه مضمون کې چې هغه تکل نومیږي په دې دواړو کې ډېر لږ فرق دی او دغه فرق ډېر کم خلک محسوسوي په تکل دپاره خو شګفتګي ضروري ده خو لازمي داسې هم نه ده چې بغیر د دې نه به نیمګړي اکثر تکلونه چې په ډېر په سنجیده موضوعاتو په لایټ انداز کې په ډېر ساده شکل کې لیکلي شوي دي نو دا د مباحثې انداز داسې چې دا خبره ډېره زیاته اوږده شي نو هغه په خپل باطن کې بیا بوریت پیدا کړي او دغه بوریت بیا د باس بېخوندي ګرځي نو که ملګري په دې کې سوال لوچتوي نو دا به ډېره ښه خبرې او فیض صاحب په دې کې ښه وضاحت کولی شي نو دا ما یې هغې ته سپارم
خپلو خبرو کې وایي چې تکل باقاعده ابتدا چې د ولسي ادبي جرګې کړې ولسي ادبي جرګه زما خیال دی چې په 1950 کې جوړه شوې وه چې د هغې کاکاجي صنوبر حسین د هغې دوست محمد کامل او حمزه صاحب د هغې بانیان هغه وخت کې بیا د قلندر مومند او همیش خلیل او سیف الرحمن سلیم دا هلکان وو هغه وخت کې جونیئر نو دی په دغه کې شامل وو په دغه ولسي ادبي جرګه کې او هلته باقاعده طور لکه دا صنف چې دی د دې اجرا هم شوې ده او دغه صنف له نوم هم هغې کې ورکړی شوی دی چې د تکل نوم یې ورکړی دی هغې نه پس بیا په پښتو کې د تکل ابتدا شوې ده او بیا ډېرو خلکو تکلونه لیکلي دي څه څیزونه داسې دي چې هغه تکل ته نږدې دي او څه باقاعده تکل نو ګڼې مجموعې چاپ شوي دي پکې د تکل او مختلفو خلکو خواره واره تکلونه لیکلي چې په هغې کې قلندر صاحب هم تکل لیکلی دی مهدي شاه باچا هم لیکلی دی همیش خلیل هم لیکلی دی اجمل خټک هم لیکلی دی ولی محمد طوفان هم لیکلی دی کامل صاحب په خپله تکلونه لیکلي دي حمزه صاحب د تکلونو کتاب چاپ دی هغې نه پس چې کوم دی نو بیا سعدالله جان برق لیکلي دي ډاکټر اسرار لیکلي دي حمدالله جان مسبل لیکلي دي مشتاق مجروح لیکلي دي په کشرانو کې او ډاکټر اسرار د تکلونو کتاب چاپ دی نو ډېرو خلکو لیکلي تکلونه مجموعې هم چاپ دي نو تکل لکه کافي ذخیره لکه په پښتو کې شته زما مقصد دا دی چې لکه دا تکل خو شخصا ما وختي ووایي چې د مولانا عبدالقادر صاحب داسې دي د نن پرون رساله کې هغه چاپ دي د مولانا عبدالقادر لیکونه داسې شته چې هغې کې د تکل خصوصیات شامل دي خو هغې ته هغه باقاعده تکلونه نه دي ویلي چونکې هغه هم دغه یو تجربه کړې ده چې یو داسې نثر ولیکي چې په هغې کې شګفتګي په هغې کې تقلیدیت دي افسانویت پکې نه وي نو دغه تجربه شته دا تقریبا دویم جنګ عظیم کې دغه شوی نه دویم جنګ عظیم چې کوم دی نو په نهه دېرش کې شروع شوی دی 1540 کې ختم شوی دی دغه دوران کې دغه پروپاګانډي او رساله هغې شروع کړې وه چې اردو کې آجکل په نوم باندې او ټولو علاقایي لوکل ژبو کې مو پښتو کې د هغې نن پر نوم و نن په دې کې به هغې ته جنګ پروپاګانډه هم کوله پکې به ادب هم چاپ کېده نه تکل خو ډېر مخکې راغلی دی تکل خو په 14مه زما خیال دی چې مونټین په 1533 کې 1535 کې هغه 33 کې 1535 کې دا 14مې صدۍ رومنۍ عشرې دي لکه په دې کې هغه وفات شوی په دې کې پیدا شوی دی که نه نو دا خو ډېر زوړ صنف دی او خاکه چې ده نو خاکه وروستو بیا دغه شوې نو دا خاکه چې دی نو د شخصیت نګاري چې دی نو دا خاکه خاکه د شخصیت نګارۍ نه راغلی د لومبنۍ چې کوم دی په تاریخ کې چې زاړه کم څیزونه دي نو هغه دی خودنوشت سوانح عمرۍ د سوانح عمرۍ نه مخکې چې کوم دی نو خودنوشت سوانح عمرۍ لیکلي شوي دا ډېرې زړې دي لکه ما د امیر تیمور دوسکې تیموري چې کوم دی هغه خپله دغه لیکلې ده خودنوشت لیکلی دی دغه شانته دوسکې بابري دوسکې جهانګیري دا خو زموږ په دغه په مغرب کې هم داسې لیکلي شوي دي نو دغه بیا د خاکه نګاري چې ده نو دا دغه شخصیت نګارۍ یا د سوانح عمرۍ نه هغې یو شکل مونتی دی خو د تکل یو تعریف چې کوم دی غالبا چې په دریاب کې کلندر صاحب لیکلی دی چې تکل خاکه هغه تکل دی چې په یو شخصیت لیکلی شي نو د دواړو د نثر انداز د لفظیاتو انداز ډیکشن اسلوب چې کوم دی نو دا تقریبا یو بل سره نږدې دي کوم ګوریزونه چې کوم دی نو هغه په تکل کې کېږي هغه ګوریزونه په خاکه کې کېږي نو دا یو بل ته نږدې دي خو فرق پکې دا دی چې تکل په موضوعي او خاکه چې دا په شخصیت باندې یو کردار باندې صدر صاحب لکه تاسو دغه تعریف وکړه یو جمله کې تعریف کوو په یو جمله کې زما خیال دی چې تعریف کېږي نو هغه به دا چې دا به انکشاف ذات پکې لیکونکي چې هره خبره کوي د خپل
ذاتی اپروچ په حواله باندې به کوي چې ذاتی طور هغه دغه موضوع ته دغه عنوان ته چې کوم دی هغه ذاتی طور په کوم نظر ګوري هغې نه هغه سره وباسي. فیصل لکه موږ وګورو که نه چې زموږ په پښتو ادب کې چې کومې تکلونه لیکلي شي دا زلمي چې کوم لیکلي اوس په دور کې کوم لیکل کېږي نو په هغې کې خو دې پوره کیسې کتارې کوي حالانکه تکل چې دی نو کیسې کتارې نه مني هغه صرف یو چې دی نو اصل کې چې څنګه ووایي یو ګوریز کوي که نه یو خبرې ته یو ټچ ورکړي او بیا راواپس شي خپل دغه نو دغه دی نو لکه دا کیسې کتارې کول خو چې دی دا پر تکل بالکل بیا تکل خو اصل کې یو انفارمل نثر دی که نه چې په هغې کې به رسمیت نه په یو خاص موضوع باندې به ته په یو خاص ترتیب کې یا یو خاص حوالهجاتي انداز کې یا چې کوم دی نو د دلایلو په بنیاد باندې به ته خبره نه کوي. خو اوس موږ چې په پښتو کې کوم تکلونه لیکو یا لیکلي شوي دي لکه زه زیاتره د هغې لکه اوس فرض کړه مهراندیش په اګې باندې یو تکل لیکلی دی نو د اګې سره چې څونه متلونه دي یا څونه محاورې دي یا څونه لطیفې دي نو هغه ټولې پکې راوړي دي. دا هم د تکل یو انداز کې دي ځکه چې تکل داسې دی چې د دې حدود نشته چې په یو فارمیټ کې ته سړی راګیر کړي نو دا د تکل د مزاج خلاف خبره ده. دغه وجه ده چې په دې کې هر څونه تجربې ممکن دي په دې کې چې صرف پابندي ده نو هغه یو دا دی کې به کیسه نه بیانېږي چې کیسه پکې بیان شو دا بیا افسانې ته ځي. د کیسې نه علاوه په تکل کې ځکه چې په عالمي تکل کې په انګریزي کې په اردو کې هغوی پکې بلا تجربې کړي طنز و مزاح هم پکې شته صرف مزاح هم شته صرف طنز هم شته سنجیده هم شته غیر سنجیده هم شته او شګفته هم شته غیر شګفته هم شته بلکې داسې تکلونه هم شته چې پای کې دلایل هم راوړي دي ورته ایسې وایي که نه. تاسو په خپلو خبرو کې هم وویل زما غالبا چې دغه وویل کامل صاحب چې دا د دې چې دی نو شروعات او د دې اخر دا ناڅاپه شروع کېږي او ناڅاپه ختمېږي نو موږ ځینې تکلونه چې دی نو د پښتنو لیکوالانو وینو چې هغوی ولې لوی تمهید تړي خبرې له خپل دغه چې دی لوی تمهید ورتړي او اخره کې چې دی باقاعده د هغې هغه کنټرول کوي که نه نو لکه دا هم چې دی د خلاف یو خبره روانه ده. نو خو بهرحال تجربې دي که نه تجربو نه تېرېږي د هر صنف چې کوم دی نو د هغې یو کلاسیکي اصول دي لکه په تېر اجلاس کې دا بحث راغی چې غزل کې مقطع نه وي نو دا به نیمګړې غزل وي هغې باندې ډېر بحث شوی دی حالانکې د غزل تعریف دا دی چې د هغې به مطلع وي مقطع وي او نور شعرونه به د مطلع سره همکار وي. دا د غزل مختصر تعریف دی چې مطلب وي پکې مقطع وي پکې کم نه کم 15 شعرونه وي ټول به یو وزن بهر کړي او د مطلع سره به همکاپي نور شعرونه نو چې مقطع پکې رانله نو خامخا نیمګړی شو. اوس نیمګړی چا لیکلی دی یا نه دی لیکلی ډېر څونه داسې چې هغې ته وروسته د خلکو خیال شوي په پښتو کې قلندر صاحب هغې ته باقاعده نامکمل لیکلي دي. اوس قلندر صاحب خو نه خو موږ بالکل اتارټي ده نه دا ویلي شو چې قلندر صاحب اتارټي نه ده او نه دا ویلي شو چې لکه هغه په دې ژبه باندې هغه چې کړي نو هغه شعوري طور کړي دي او دا شعوري طور یې چې کړي نو دې ته کړی کړي چې خلکو توجه دې ته راوګرځي. دا تجربې چې دا په دغه کې روانې په ادب کې روانې تجربې صدر صاحب فاحل صاحب چې کومه خبره کوي تکل په هکله باندې د نوو لیکوال نو زه داسې غواړم لکه چې سړی ساحل صاحب رواني په بازار او د سره ملګري یا زلمې زوی ورسره او په روانه کې د هغه د ده د مختلفو څیزونو تپوس کوي بابا دغه دوکان د څه د دې کې څه او بابا ورته ډېر په اسان انداز کې وایي چې په دې کې دا شی خرڅېږي دا نرخونه دي او په مخ یې روان کړی بیا د بل څیز پاتې چې بابا ته معلومات دي نو دته چې څومره معلومات دي نو دا به هغه له به ورکوي ودرۍ به هم نه او د دې طرف او د دې طرف ټول معلومات به له هم ورکوي دا تکل ته به کاري ودریم نه لیکونکي به ودرۍ هم نه او معلومات به هم او اخره کې چې یو ځای ته ورسي ګاډي ولاړي بس تا صاحبه بل ګاډي ته بس دا به صدر صاحب جی په دې باندې موږ کوو چې لکه په تېر اجلاس کې موږ ویل چې لکه کامل صاحب په تکل باندې بحث کوي پکار دی چې یو اگزامپل یې زموږ لپاره وړاندې وي راځي چې اوس په دې کې افسانیت هم نشته
داسې هیسټوریکل خبره هم پکې نشته، موږ خو تکلې اورېدلي دي او چې داسې اګزامپل لپاره پکې کوم دي سره ویلي وي هغې موږ ته خبرې وي او یا خو اوس داسې سره وړوکي غونډه کې تکل یادي چې موږ هغې دا سړی صدر صاحب ته په اجازه دا سړی ور ډېر مخلص دی د اوس پته ولګي چې تکل څه شي دی اوس یې اوري اوس یې اوري چې لږ عادي کمې خبرې وکړه تکل دي څه دا ان شاء الله تعالی ته سوال دې راغی بل اجازه کړه د ګډي د تکل راوړو کده دا کیمرا باندې کړ بیا تکل ویم دوه قسمه نثر دی، یو ته افسانوي نثر وي او یو ته غیر افسانوي نثر وي. افسانوي نثر څنګه فیض سے بہت ټول د پتم ده فیض سے فرمایلو افسانه ناول او ډراما او داستان دا افسانوي نثر کې راځي او د دین علاوه چې د ادب نور کم اصناف دي نثري اصناف نو هغه ته غیر نثري اصناف وي. غیر افسانوي اصناف کې تکل ډېر مخکې تللی دی، ډېره ترقي کړې ده، د انګریزي ژبې حوالې د فرانس حوالې هغې ډي ورکړی دی. اردو کې سر سید احمد خان د هغې باني ګڼلی شي، ډاکټر سلیم اختر او دا بلها یو دغه دی طبقه ده چې هغه په هغې باندې متفق دي. یو څو کسان د ډاکټر دغه سره اختلاف کوي سلیم اختر سره او ماسټر رامچندر چې کوم دی نو هغه د تکل بانی ګڼي، دغه مضامین چې کوم دي په هغې کې دغه موجود دي. سره چې کوم ته تکل ویل کېږي او صبرس چې کوم دی د هغې نه مخکې 1635 او 36 په دغه زمانه کې د مولا وجهي چې کوم دی په هغې کې هم دغه اثرات عناصر موجود دي. څنګه چې تاسو وویلو په تکل او په خاکه کې فرق دا دی چې خاکه شخصي وي او تکل غیر شخصي وي. دغه یو څیز پکې دی لکه ته به د تکل لپاره چې کوم دی داسې د انسان یا د شخص چې کوم دی نو د هغه انتخاب نشي کولی. لکه ته په ګمله باندې تکل لیکلی شي، ته په ونه باندې تکل لیکلی شي، خو دا شان دی ته خاکه په ونه باندې نشي لیکلی یا ته په ګمله باندې چې کوم دی خاکه نشي لیکلی. د خاکې لپاره شخصیت ضروري دی، هغه د فیض صاحب شخصیت دی، هغه د ابراهیم ملنګ شخصیت دی، د انګریز دی، که د مشر دی، که د کشر دی. دغه یو څو خبرې پکې نورې هم دي. په تکل او دغه کې مضمون کې دا د ټول اهم خبره ده چې مضمون کې باقاعدګي وي او په تکل کې به باقاعدګي نه وي. مضمون به تا په یو خاص ترتیب باندې روان کړی وي چې په هغې کې به تمهید وي، په هغې کې به د مضمون تعارف وي، په منځ کې به نفسي مضمون وي، معلومات ورکې حوالې ورکې او خبرې وکې او آخره کې به مضمون په خیر او خیریت باندې او زموږ ټول کوشش دی چې د پاکستان ترقۍ لپاره د پښتون ولس د ترقۍ لپاره به کوششونه کوو. نو انشاءالله تعالی دا سیمه او دا خطه چې کوم ده دا به یو پیره بیا د امن او د ادب او د شعر او د دغه کې حواله شي. داسې قسمه دغه په تکل انشایي چې څنګه شروع کېږي تکل نو د هغې لپاره ناڅاپه او چې کله ختمېږي هم بس داسې خبرې به کوي څنګه چې کامل صاحب وویلو چې سړی به روان وي او एकदम اسلام علیکم یاره زما خو چې ټکار تېر شو او زه به ځنې لاړم اسلام علیکم تاسو خپل ګپ شپ جاري ساتئ. دغه اختلاس پر اراوند سایډ د فایر دی که څنګه هغه څه داسې انګریزي غوندې هم ده. دغه خبرې پکې ډېرې اهم دي. په اردو کې چې تکل بیا دې خوا راغی نو سجاد حیدر یلدرم او دغه کسان چې کوم دي او سره محمود حسین آزاد چراغ حسن حسرت چې هغه کوم په مچر باندې تکل لیکلی دی بهترین دی. داسې په نورو دغه کې د مقاله او تکل مقاله بیا د مضمون کېدی شي. ګوره په مقاله کې به حوالې وي، په تکل کې به یو حواله نه وي. دا پکې د یاد ساتلو اهم خبره ده. په تکل کې فیض صاحب ویل چې دا به دې کې به انکشاف ذات وي. بالکل زه سره یو خبر اډ کوم دې کې به انکشاف کائنات هم وي. تاسو د وزیر اعظم ټولې تکل راواله په هغه کې په آندي باندې تکل دی، په هغه کې فوټپات باندې تکل دی، پګډنډي باندې تکل دی، په رولر باندې تکل دی. ټول انکشاف کائنات دی. خپل ذات پکې هم شته او دغه شانتې تاسو دغه راوالی موږ تکل دسته د مجروح صاحب چې کوم تکل کتاب دی تاسو وختي په بلها ملګرو یاد کړو، مجروح صاحب هم پکې یاد شو. نو تکل دسته کې تاسو وګورئ په پوزه باندې هغه تکل لیکلی دی، تاسو کوم دغه دی وګورئ، ګوریزونه دي پکې. دغه شانتې هغه به زی تاویږي به ګر چاپېره راکېږي به. قلندر صاحب د دې باره کې ښه دغه لیکلی، غالبا قلندر صاحب لیکلی دی چې دا لږې موده وړاندې به ټانګې وي نو ټانګه به روانه وه، هغې چې به بلې ټانګې له یا بل دغه لار ورکوله نو د ټانګې به دا پل په مزا غوندې دغه نه کوز کو او بیا به دغه شانتې راوخوتو. نو د ګوریز بچا ته دا احساس هم نه ورکوي چې ګینې خبره تا ختمه کړله او هغې کې به بیا څه داسې په داسې انداز باندې به ګوریز شروع کوي چې هغه واپس هغه خپل ځای ته راځي خو چې په لوستونکي باندې بوج کېږي نه او ډېر زیاته فرق پکې نه وي. په اردو کې بیا نظیر صدیقي
مشکور حسین یادو دا اوسنی چې کوم دی احمد مشتاق دا بلها کسان چې کوم دی دوی تکل لیکلي خواجه حسن نظامی دغه ټول کسان چې کوم دی په اردو کې نن هم ښه تکل لیکل کېږي د پښتو لا خوش قسمتي ده چې دلته زموږ مهرندیش زبیر حسرت خپل کامل صاحب دغه چې ناس دی او چې کوم خبره وکړي سلیمان کامل صاحب منګه پکې کوشش کوو مهران هم چې کوم دی کوشش شروع کړی دی قصه به پکې داسې نه وي تاسو ډېر ښکلې خبره وکړله قصه به پکې داسې نه وي چې ټوله به ته د خپل ځان قصه بیانې قصه به داسې وي چې زه ورځ د ادبي دوستانو مرکه په اجلاس کې ناست وم اول ته دا خبره شروع شوله قصه به داسې وي چې سالم محمد سره روان وم قصه به داسې وي چې فیس صاحب لتلمه موبته اول ته په لاره باندې ما څه داسې کولو شو نو داسې نه چې ته پکې اوس تمهید دپاره تمهید چې کوم تکلو کې دی زما په هغې باندې داسې تنقیدونه راغلي دي نو د تمهید زیات ضرورت پکې نشته دی یو ناڅاپه خبره او یو ناڅاپه د عدم تکمیل احساس به پکې وي عدم تکمیل ته وایې چېرته یو څو خبرې نور هم کړی دی یو څو خبرې نور هم دې کې اضافي کول پکارو دې کې دا هیڅ پاتې شوی دی دې کې دا پاتې شوی دی دې کې دا پاتې شوی دی چې دا پکې وي دا پکې وي نو چې دا پکې وي او دا پکې وي او دا پکې وي بیا به مضمون وي بیا به تکل بالکل نه وي دا عدم تکمیل احساس چې کوم دی انکشاف ذات او انکشاف کائنات او ګریزونه کول او په حل کې پول کې انداز کې چې څنګه چې شګفتګي فیصله بیا کړل نو هغه به وي که تاسو پکې مسلسل لکه خوده کې با خامخا د انکشاف ذات خبر دی چې همیشه به ځان چې کوم دی هغه تختې مشکۍ د ځان مذاق په غړاوي تاسو د پطرس بخاري مضامین وګورئ 12 مضامین دي که سپوس لري جګړه ده که په سایکل باندې ناسته ده که هر طرف تلکشن مشتاق احمد یوسف کې تاسو وګورئ ګر مې انا مرغي وکاو وګوره یا کرکټ وګورئ یا د نور دغه تاسو وګورئ پښتو کې په بلا مثال نور دی اردو چې زما لوست موضوع ډیره زیاته ده دا ټول خبرې ترې دي نور په بلا خبرې کې دي چې زما په خیال باندې دا معلومات پوره دي تاسو د ادبي دوستانو د مرکه د مشاره او مشاره ډیره زیاته مننه چې ټول خو موضوع چې کوم دی هغه د انتخاب وکړو چې زمونږ د کتونکي زمونږ اوریدونکي او زمونږ د نوې کول او نوجوان نسل چې کوم دی په تکل باندې پوه شي او داسې